د جګړې ځپلو کونډو او بېوزله کورنیو سره نغدي مرسته. د ننګرهار چپرهار ولسوالۍ کې 1.5 کورنیو سره د نغدي مرستې د ویش لړۍ پیل شوه. د ننګرهار د افغان سرې میاشتې مسؤلین وایي د هر یوې کورنۍ سره 10,000 افغانۍ نغدي مرسته کوي. دوی وایي د مرستې دغه لړۍ به نورو سیمو ته هم وغځوي. د 1500 فامیلو سره البته دا هغه فامیلونه دي چې کونډې دي، یتیمان دي، معیوبین دي، بې او بې سرپرسته او هغه اړمن خلک چې په کلي ولس کې نورو ته محتاج وي. هغوی ته د 1.5 فامیلو په تعداد کې 10,000 افغانۍ فی فامیل ته ورکوو. په راتلونکي کې موږ پلان لرو چې خپل مرکزي دفتر سره هم دا موضوع شریکه کړې ده. په ځای دی چې موږ نغدي پیسې چاته ورکړو یا ورته خوراکي مواد ورکړو، ښه به دی چې زموږ د ولس خلک په خپلو پښو باندې ودرېږي او د کار زمینه ورته برابره کړو. په همدې حال کې د عمومي سرې میاشتې څخه د راغلي پلاوي مشر وایي په ټوله کې د دغه ولایت لپاره 80 میلیونه افغانۍ ځانګړي شوي چې په شفاف ډول به پر جګړه ځپلو کونډو او بېوزلو کورنیو وویشل شي. بدخشان کې، په بغلان کې، په مزار کې، په فاریابو کې عین د رقم برنامه اوس تر کار لاندې ده او الحمدلله پیسې توزیع کیږي. هغه هر ولایت ته تقریبا 80 میلیونه افغانۍ په نظر کې نیول شوي او دلته په ننګرهار کې د 1.5 کسانو لپاره 45 میلیونه افغانۍ په نظر کې نیول شوي. ډېره غټه د سرې میاشتې برنامه چې ده هغه لرې کلي ته ده د هغې د شفافیت د ثابتولو لپاره او مستحقو خلکو ته د دغه خیر د رسولو لپاره موږ د خپلو مشرانو لخوا موظف شوي یو. مرسته ترلاسه کوونکي د دوی سره د شوي مرستې مننه کوي او زیاتوي چې په تیرو څو لسیزو جنګ جګړو کې ستر زیانونه لیدلي دي. دوی همداراز له حکومته غواړي چې بېوزله کورنیو سره د نغدي او خوراکي توکو پر ځای د ورته د وړو کاروبارونو زمینه هم برابره کړي. یو میاشت کې موږ 15 چاپی روان ولې په هغې کې الله پاک ساتل به چې کومه ورځ د شان رالو دغه چې رالو تېر نظام والا خلک راغله، امریکایان شو، دوی شو، جوړو شو، طالبان نه لاره ورکه کړه چې بس کومه څه موږ ترونه ورونه پټ رالو کورو کې کېناسته به دوی رال چاپی روان وګوره بس غیره کې موږ کسان ونه او دغه یې کوو ویشته حلالې کوو. دا غواړم چې دغسې نورې همکاریانې موږ سره وشي او زموږ د غریب ولس چې دی دا د احتیاجاتو د کړاوونو نه خلاص شي او کاروبارونه پیدا شي، خلکو ته روزګار پیدا شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سرې میاشتې مسؤلین وایي د کاروباري زمینو د برابرولو په دې ولایت کې یو شمېر پروګرامونه هم لري.